صدر محترم زما مشرانو کشرانو امزولو ننگیالو دانننے محفل تقریر و بیان داد یو حجی سے اللہ دے تاسو مونږ ټول حاجان جوړ کی داداغي د ډاډګیرنې او تسلی د پاره بیان دی نو الله دې د وینا او د عمل توفیق مونږ ټول مسلمانانو ته راکړي عزیزانو د الله فرمان دی چې ولله علی الناس خاص د الله د پاره په مسلمانانو باندې حج د بیت الله فرض او لازم دی خو هغه چاته چې څوک د بیت الله شریف د تک او دراتک طاقت او دولت پیسې لري الله دې تاسو مونږ ته حلال دولت راکړي اوسو انسان چې حج داخلو کی نو د هغه داخلي د وخت نه د باندې د الله رحمت شروع شي او د الله د نظر د رحمت د لاندې د زندگی تیریږي الله دې تاسو مونږ باندې د رحمت نظر او فرمایي عزیزانو بیت الله شریف چې ابراهیم خلیل الله تیار کنو الله ورته فرمایل چې اے ابراهیم خلیل الله اذن فی الناس بالحج د خلق تا आवाज وکړي پتا سو باندې د بیت الله شریف حج دا لازم دی اوس حج د بیت الله आवाज ابراہیم خلیل اللہ کی نو اللہ تارس کی کہ اے اللہ زخب آوازکم خزما آواز دا بیاسو کوری دیشی یا بنی شوری دی نو الله ورته او فرمایل چې اے خلیل ته आवाज وکا او د आवाज رسول د ار مسلمان وخت دا زما کار دی د چا کار دی د الله کار ابراهیم خلیل الله د خانه کعبه د پاسه ادره د आवाज وکړ چې اے خلق پتا سو باندې حج دا لازم دی او د الله د کور ته راځي د ابراہیم خلیل اللہ آواز دا اللہ تقسیم کو پدرو ڈلو باندھے پسو ڈلو آغا آواز جبرائیل امین واغستو او دے تمام ارواحو تے رسول شروع کل اللہ دے پاکستاسو زمون ارواحم شمار کی عام پرشتوم آغا آواز واغست او بعض غوگونو انسانانو ته وورو رب لا یزال ما یلیق بشانه اغا आवाज واغس او تمام ارواح ته رسول شروع کړل او شیطانم دغه आवाज واغس تو روحونو ته رسي خدا دې د شیطان د आवाज نه تاسو مونږ پامن کی امين دغه سلور قسم حاجان چې आवाजونه د دې روحونو اوریدلې دي به حج لزی حکم حجی چې د شیطان आवाज اوریدل دي نو ابم حج لزی خو په حرام مال باندې دي خدای دې حرام مال نه امان راکړي حدیث کې راځي چې یو انسان په حرام مال او دریا د پر حج لراش او دې د بیت الله نه تاویږي او داوي چې لبیک اللهم لبیک نو الله ورته
جواب کوي چې لا لبیک ولا سعدیک ستا راتلم منظور ندی او ستا دلته حاضریم منظور نه ده وحجک مردود علیک ستا د حج ستا په دا مخلق د مردار ور پروزی زما د پاک کور تا په پلیت مال راغلی خدای دې خراب مال نه امان راکړي نو د شیطان आवाज سے اورېدلې ابم زی خو هغه حجی چې حج وکي دل تراشی نو پردې پولی ګړکی لختی اونې د ماشوم نټس کنزل او پردې غیبت او ناروی شروع کړي الله دې امان راکړي کم आवाज سے د عام فرشتو دخلینا ارواح ته ورسېدو هغه سره حج وکي او چې دلته راشي پاکستان کې حجی صاحب جوړ شي نفلونه کوي تهجد کوي پردې روغ او صلح کوي خدای دې د داسې حج کې زموږ استاد مکمل حصہ وکړي دریم حجی چې د بیت الله شریف حج کوي د جبرائیل امین आवाज اوریدلی هغه حج وکي او پاکستانی نه خپل ملک تراشي خودلته چې یاران دوستان مبارکي ورکی سلويخ 50 ورځې جنگ دیوي هغه حج کې پاک وفات شي انا لله و انا الیه راجعون د رب لا یزال आवाज چې کوم روح اوریدلې هغه ال تحجشي او حج کې وفات شو هغه زمکه الله په قبر کې منظور کیو هغه زیاده قیامت پورې د آرام او د استراحت لپاره شي نو الله دې د تمام حجانو حج منظور او قبول کړي عزیزانو حجی چې دې زه نه روانيږي نو الله د عرش عظیم نا فرشتو ته حکم کوي چتا سولار شه کوم حجی چې مال سور راضی په سورلې کې لکه جاز کې بس ټرک کې موټر کې وغیرہ سمندري جاز کې نو تاسو دغه سړی ته د بیت الله نلس میل بهر ودرېږي او چې دغه حاجی راځي چې په سورلې راغلی نو د سرا لاس ملو کې استړي مشي ورته کې د اسمان تمام فرشتي راځي او حاجی سره لاس ملاوي الله دې تاسو زمون دغه سه حج نصیب بعضو فرشتو ته الله فرمایي چې تاسو لاړ شئ کوم حجی چې پیادل را رواني نو هغه حجی ته تکلیف زیات رسیدل لري هغه حجی ته نو دغه حجی له تاسو ستړي مشي چې کوي نو دې حجی له غاړه ورکه یوازې لاس نه غاړم ورکه او لاس مسره ملوکه زکه دغه حجی به د قیامت پورز الله فرمایي چې ځان تر غاړه باسم او ځان سره به نږدې کوم نو نه تاسو ځان ته نږدې نعرہ تکبیر اللہ اکبر جزاک اللہ د دواړو جانو سردار قای نامدار فرمایي چې کوم انسان په پیادل حج لزی نو اغل په یو قدم الله د 200 نیکو ثواب الله په یو قدم ورکي الله دې ستاسو زموږ قدمونه داسې نصیب آمین او کوم حجی چې سور زی تصورله نو هغه حجی د پاره یو قدم کې ثواب چې الله لیکي نو هغه او یا ثواب دی الله دې ستاسو زموږ دغه درجات نصیب کړي آمین حجی چې کله حج لاله شي نو د خپل میقات سره لکه د پاکستان د حاجانو میقات دا یلملم دی کوم ځای دی یلملم دا د جدې سره نږدې چې احرام تړي دا یو دو صادری دی یو نه بلنګ وي ګندلې بني او بل په پوغو باندې راچی خپې به خپې بلې سر به سرتوري او دا وجه سره ځکه چې دا د ملنګي او د عيش یو انداز دی الله دې دا ملنګي او عيش تاسو زموږ نصیب کړي آمین الله فرمایي اے حاجی تزما ملمئی ستا یو شپه د حج پلار دومره لوی ثواب دی لکه په میدان احد کې چې غازیان جنگیږي دا غي څومره ثواب دی لوی درجه راکړه اے حاجی
ته چې د الله په لار حج لروان شې نو ماته داسې ښکارې لکه تا توره راغستې ده غشي دي راغستې دي د کافرانو سره د الله دین د پاره جنگيږي اے حج ته به د قیامت په ورځ د غازی سره د شهید سره د جنگ بدر د احد د شهداو سره یو ځای ولاړې نه بخپې پټې خپې یبلغ پې برازې سر تور سر برازې شلیدل گریوان برازې اے حجی ما ته به د قیامت په ورځ ته په دې لنګو صادر کې تخپې یبلغ پې او سر تور سر د عرش عظیم د سوري لاندې مدریږي سبحان الله دوړو جانو سردار فرمایي چې دغه حج له فرشتي راځي لاس سره ملاوي غاړه ور کوي حج چې مخامخ احرام ته وکي بیت الله ته وګوري فوري بدو رکعات منځو کی د مانځنه بعد به دعا کوي اللهم انی اريد الحج فيسره لي وتقبله مني یا الله زما د حج اراده او نیت دی خدای دا حج ما آسان کا خدای دا حج ز ادا کم یا الله په خپل دربار عالیه کې ما نه منظور کا امين سو وخت حاجی روان شي دو رکعات مز ادا کی د مانځنه بعد با حج سرکل کی خوشبوئی با اولگئی جامع با پاکی وینزلیں دو صادرون یو لاندے یو باندے دا اللہ درگاہ تب پا یو لنگ کے روان شی زکت ابراہیم خلیل اللہ کم وقت حج کو ناغا پا یو لنگ پا یو صادر کے سر تور سروخ پی یبلغ پی دو بیت اللہ شریف نتاوے دا اے حج نن چت د ابراہیم خلیل اللہ یاد تازه کې نو د قیامت په ورځ باندې دغه حاجان د ابراہیم خلیل الله سره یو ځای ولاړی دواړو جانو سردار فرمایي چې کوم حاجی د بیت الله نتاویږي د فرشتو طواف د بیت المعمور نه دی هغه حج له الله د قیامت دروازه پورې د فرشتو ثواب ورکي کم حج چې دلته لاندې په فرش د بیت الله نتاویږي اے حجی تا چې خپل مال واغس نیاز بین بچی د پرې خودل کور د پرې خود خار د پرې خود بازار د پرې خود او ته الله لروانه الله فرمایي سمر قدمونه چې د پزمکه کې خودل زما د پزات قسمی الله قسم خوري چې په خپل خدای مې د قسمی پرز د قیامت بد غټول ازمکه زستان چې د حج دوران کې د په قدمونه خېدي د غټول ازمکه بستازو پنه کې تل کې شمار کما الحمدلله یا اللہ مونگ طول حجان کا یا اللہ مونگ طول حج لروان کا د دوارو جہانو سردار فرمائی چه کم حج د حج توافو کی آغا سڑے بما سر د قیامت پورز باندی د عرش لاندی ولاڑی یا اللہ مونگ د جناب رسول اللہ سر د عرش سوری لاندی ودروان یو حج دریا د پاره چې ما ته خلق حجی وي او ما ته خلق خسړی وي او بل د الله د یری د وجنه حجی نو الله دې مونږ د الله د یری نه حجان امين او یره داشي لکه د یول سکالو یو ماشوم بچیری څومره کلونو سری پا سجدہ پا خورو کیخی دی لنگی والدی شیبر بنڈا دا
سر تور دی خپی اب لخپی دی او سر غارمدی پدشت و بیابان کے سر پزمک پروت تی او جائی جڑا کے آواز کری کہ اللہم اجعلنی من التوابین یا اللہ ما دخپلو دوستانو کشمار کا چگے کہ چا اللہم اجرنا من النار یا اللہ ما دا اور دا دوزخ نا پامان کا خدا دے منگم پامان کی بیابان کی پروت جاڑی فریاد کئی پی اب لخ پی دے سر توڑ دے پگیڑا نہر دے سر پا سجود اللہ تا پا سجدہ کی جاڑی دومرہ جڑی لی دی چی پخپل اوخ کو کے نن خط جوڑی دی ام پا آگے خطو کی خپل سر استر گئی مخی پا آگے خطو کی لڑ لی دی اللہ نا دا اور معافی غواری او چلوئی چی یا اللہ ما پا جماعت کے اوکتے سود میں انشلو زنگلو کی میں اوکتے سوج میں انشلو یا اللہ نلبان زخاص بیت اللہ تا درزم چپا اگے در کی دیو گورو ما دام دا اللہ تکبیر اللہ اکبر دام دا اللہ سر یو مینہ یا اللہ روجہ کے میں اوکتے